څلور ګنټې دا په روډ کې پراته وو، 50 ګولۍ ویشتې ته ټولې دنیا کې سترګې پټې کړي دي. تاسو مسلمانان نه یې، تاسو به نه مرئ، تاسو به قبر د رجب جواب ورکوئ. دا کافرانو که دا مسلمانانو. معلوم وقاص احمد دی، دا یو مې والد صاحب یو مې ورور و کشر 19 سال 18-19 سال عمر و. د پرون چې واقعه شوې ده په 50 کسه پسې کسان راغلي دي پرون سهار، او په 50 شپېته ډزې ویشتې دي. د ټولې دنیا لیدلي دي، د ټولو خلقو لیدلي دي. 4-5 ګنټې په دې روډ کې پراته وو. دا مسلمانانو که کافرانو، د ټولو خلکو چا په اواز چا دا لاس ونه دی وړی چې دا مسلمانان دي که دا څوک دي. د ټولو لیدلي دي، د ټولو خلکو دا پېژندل چې دا څوک وو، دا دهشتګرد وو، دا مجرمانو، دا څوک وو، دا ټولې پېژني. د ټولې دنیا ته ښکاره ده. د هغې باوجود د دوی سره دا کار شوی دی، ظلم شوی دی، جبر شوی دی، تشدد شوی دی. نن زما سره کېږي، خدای وبخښه سبا تاسو ټولو سره کېږي. د دې دې تپوس وشي، راوځئ، دا مسلمانان دي که کافران دي. تاسو به مرئ نه، خدای له به جواب نه ورکوئ. ولې دا جبر کېږي؟ د دوی ګناه څه وو؟ د دوی څه چل کړی وو؟ دوی دهشتګرد وو. په خبرونو کې دهشتګرد دي وایي. دوی څه دهشتګرد دي؟ دنیا ته ښکاره کوي که نه؟ دا ټوله دنیا نه پېژني. تپوس وکړئ د دې خلقو نه، دلته زندګي شوې ده. دا په څه دهشتګرد وو؟ خلک یې ویشتي دي، بمان ورسره نیوی شوي دي، څه چل شوي دي. زه دا نن دا په دې روډ باندې ما یې ښودي دي. زه دا نه لرې کوم د دې روډ نه. یو مې روډ ته دی ځوان جان کشری رور 5 نمبر په ما پسې، یو مې د سپینې ګیرې شپې ته ویشتې شوي دي. دومره بیا د چا جرأت نه و چې لاس وله چا وړی وی. د دې دې تپوس وشي، په دغه ځای به دا پراته وي.